شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک ټولو معززو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې د ټولو روغتیا په برخه وي. دوستانو نن انشاءالله موږ مخکې د دغه 2 ورځې یعنې تېره اونۍ د انګلیسي ژبې مفردات خلاص کړه د A نه تر Z پورې، چې مثلا مفردات A او B او C او N تر Z پورې دا کومه وزنونه اختیارولی شي. په هغې کې موږ وویلې چې واویل چې دی د واویلو اواز ثابت نه دی، متغیر دی، او خو د کانسونینټو اواز تر ډیره حده ثابت وي. او نن انشاءالله العزیز مرکبات شروع کوو. مرکبات یعنی په دې معنی کله چې د انګلیسي 2 توري یا مثلا 3 یا د 3 نه زیات توري یو ځای کیږي او د مختلف اواز اختیاروي، دغه ته مرکبات ویل کیږي یا مرکب. یعنی کله چې یو کلمه یا یو اواز البته د 2 یا د 2 څخه زیاته تورو څخه تشکیل شوی وي، هغه مرکب اواز اختیاروي. یعنی مرکب یو څو حروف مرکب کیږي او مختلف اواز تشکیلوي. انشاءالله نن به په دا باندې مفصلې خبرې کوو او نن انشاءالله العزیز چې مرکبات شروع کوو. ځینې وخت کې مثلا ډیر حروف مثلا ایچ چې دی ډېر تعامل کوي د نورو حروفو سره، یا مثلا یو بل حرف د بل حرف سره یو ځای کیږي. انشاءالله نن په جزئیاتو مرکباتو باندې خبرې کوو، خو دوستانو ډېر په دقیق او دقت سره به دې ته غوږ نیسئ، ځکه چې مرکباتو کې ځینې یعنی پیچیدګي او داسې یو خاص راز وي، نو ډېر به ورته متوجه کیږئ چې مثلا کله چې د کومو تورو سره کوم توری اضافه شي کوم اواز اختیاروي. دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې مرکبات مهم دي او اواز نسبتا متغیر وي. نو په دې اساس مرګلو نه مې خواهش دا ده چې ډېر په دقت متوجه شي، وګوري چې مثلا کوم اوازونه اختیارولی شي. نو اوس به راځو انشاءالله العزیز مرکبو. زه به د کمرې مخ واړوم تختې ته چې انشاءالله مرکبات شروع کړو. نو بسم الله الرحمن الرحیم. مرګلو نن خو د جنوري اول تاریخ دی، جنوري 1 تاریخ دی وبخښئ 2019. نو نن مرکبات شروع کوو چې تقریبا مرکب ته کمپاوند یعنی لیټرز یعنی مرکب توری، البته که داسې وکړو نو مرکب توری بشي. نو موږ اصلا په واویلو مرکباتو نه غږیږو، ځکه چې د واویلو اواز هسې متغیر دی، نو څه مرکب او څه مفرد. نو اوس راځو بی ته. بی د کوم بل حرف سره کولو که یو ځای هم راشي د بی ثابت اواز دی، دغسې موږ ویلې چې سی په خپل ذات کې د مفرد په شکل، کله چې سی ځان ته وي هغه د کاف دا موږ په مفرداتو کې ویلې چې سی د کاف اواز لري. کاف لکه کارپینټر، کورولا مثلا دا د سی د کاف اواز لري. د سی څخه وروسته وبخښئ چې نه پوهېږم. السلام علیکم صاحب، وبخښئ که دغه درس په جریان کې زنګ ونه وهلی شي نو دا به بهتره په دې وي چې د مرګلو درس به نه اخلالېږي. دوستانو وبخښئ دغه درس په جریان کې چون درس اخلالېږي، فکر کوم چې ځینې کوشش کوي چې زنګونه ووایي، نو کوشش وکړه چې زنګ ونه وایي، ځکه چې د نورو مرګلو درس اخلال نه شي. نو دوستانو ما ویل چې سی د کاف اواز لري د مفرد په صفت، خو کله چې د سی څخه وروسته یعنی دلته ای راشي یا آی راشي یا وای راشي وای، نو په دغه صورت کې دا بیا د سین اواز اختیارولی شي، نه د کاف. مثلا سی په خپل ذات کې مثلا کار، مثلا کارپینټر، مثلا کورولا چې ما وویلې دا د کاف اواز، خو کله که سی ای راشي، سی آی راشي، سی وای شي، بیا به د سین، تاسې د سی تلفظ به د سین اواز کوئ. مثلا زه یو مثال وایم، سی ای لکه سی ای ان ټي ای آر سنټر، نو دا به کینټر نه وایئ، دا به سنټر ځکه وایئ چې سی ای راغله. سی ای چې کله راشي دا بیا د سین اواز اختیاروي، نه د کاف. نو سنټر نه کینټر به نه وایئ. یو مثلا یا آی راشي، سی دی مثلا آی راغلو سا دا، نو دا به کرکل نه وایئ، سیرکل، ځکه سینه وروسته دلته آی راغله، نو دا به د سین اواز اختیاروي، نه د کاف. سیرکل
سرکل دایرې ته وایي که نه سنټر مرکز سرکل وګوره دام سی دی او دام سی دی خو دغه سی مرکب کې راځي ځکه دلته آی راغلی دی د سی نه اواز اختیار کړی او دا سی نه شاته ایل دی یعنی ای آی وای نه دی راغلی نو دا د کاف اواز اختیاروي سرکل سرکل دغه سی د سین او دغه د کاف مثلا یا وای راشي مثلا که زه وایم سی وای سی ایل ای وګوره سی نه شاته وای راغله سای دا کل دی کوم کل دی کل سایکل پیا که نه سایکل نو سنټر سرکل سایکل وګوره په دې کې ټولو کې دغه سی د سین اواز اختیار کړی نه دی کاف ځکه چې د سی نه کله شاته ای آی وای راشي نو د سین اواز اختیاروي دا مرکب دی نو دوستانو یو موږ ته معلومات په مرکب کې دا وشو چې سی یعنی سی حرف یو متفاوت اواز د ترکیب په صورت کې اختیاروای شي نو هغه په خپل ذات کې د سی اواز کاف دی خو که چېرته ای آی وای ورسره راشي د سین اواز اختیاروي دا دوستانو دا تخته پاکومه زه کوشش کوم لږې غټ ولیکمه دا دې په خاطر چې تاسو ښه ووینئ نو دا د سی یو مرکب و چې مثلا ای سره دا اواز آی وای سره اوس د سی یو بل هغه ته داخلیږو چې سی د نورو کومو حروفو سره یو ځای راتلی شي اواز دوستانو سی بیا هم درته چې د کاف اواز لري دا خو مو وویلې په مفرداتو کې اوس مې تکرار کړو په خپل ذات کې خو سی سره شاته ایچ هم راځي سی ایچ داسې یو حرف دی چې اکثره حروفو سره دی تعامل کوي اواز بدلوي د ټولو حروفو اواز را بدلوي نو سی د کاف کله چې ایچ راشي د دې اواز به بدل شي چې ته یعنی دا به د چې اواز اختیار کړي هر کله سی ایچ چې راشي تاسو به چې اواز وایئ چې مثلا که زه وایم مثلا سی ایچ ای آی آر چیر نو تاسو به داسې نه وایئ چې سی دا د کاف او دغه د هیز هیر داسې نه چیر تاسو به چې دا مرکب اواز دی نه مفرد چیر چوکۍ ته وایي که نه یا مثلا چم یا مثلا چاپر نو دا ټولو کې سی ایچ چیرته راشي یا مثلا زه وایم سی ایچ یو آر سی ایچ وګوره اخر کې سی ایچ اواز هغه کې سی ایچ چرچ کلیسا ته وایي نو دا وګوره سی ایچ او دلته هم سی ایچ نو دام دی چی اواز دی او دام دی چی اواز دی وګورئ چرچ دوستانو ډیرو محدودو ځایونو کې البته سی ایچ د مثلا کاف اواز هم ورکوی شي مثلا خو هغه اکثره لاتین کلمې د انګلیسي اصلا چې انګلیسي ریښه ولري هغه ټوله د چی اواز سی ایچ ورکوي که لاتیني ریښه ولري یا مثلا فرنچ ریښه ولري نو په هغې ځای کې ممکن سی ایچ ځینې ځای کې د شین اواز هم ورکړي او ډیرو محدودو ځایونو کې یا مثلا د کاف اواز هم ورکړي لکه کیمستري کیمیا ته وایي نو داسې کې سی ایچ د کاف اواز ورکړی یا ماشین کې سی ایچ د شین اواز ورکړی چې هغه د انګلیسي اصلا د انګلیسي ریښه نه لري د انګلیش ژبې کلمات نه دي بلکې د نورو ژبو نه په انګلیسي تحمیل شوي دي او په همداسې قبول شوي او منل شوي دي نو دا په ټولو ژبو کې شته خو عموم کې په انګلیسي کې سی ایچ د چې اواز اختیاروی شي بیا ځمه دا بل مرکب و البته دویم مرکب د سی او دوستانو دا پاکومه اوس دریم مرکب د سی ته داخلیږم چې سی ډیر سی د کاف او ډیر وخت کیم د کاف دا دواړه د کاف اواز اختیاروي خو موږ به دوه کافونه نه وایو دا یو کاف اواز اختیاروی شي دوستانو دا کله سی د کې سره یو ځای راځي خو یو کاف اواز دا اکثره ډیر وخت په اخر کې راځي دغه اوازونه مثلا که زه ووایم سی ایل او کلا ځکه د سی د کاف که سی کې واچوم سی کې بیا دا کاف کلاک دا د یو کاف اواز لري دوستانو تاسې به داسې نه کړي چې دوه کلاکک داسې به نه وایه دوه کافونه کاف نه لري کلاک نو دا مثلا یا بلیک مثلا موږ وایو چې تور یا بلیک یا توره تخته نو اکثره وخت دغه اوازونه یا په منځ کې خو اکثره په اخر کې هم راځي یا بیک یا بلیک یا مثلا کلاک مثلا دا دی که سی کې د یو کاف اواز اختیاروي بلیک تور ته وایي کلاک لکه ټایمپیس نو دغه
دوستانو د سی اوازونه وو چې سی سره ای آی وای راشي سین او که ایچ سره راشي چی اواز او که کی سره راشي د یو کاپ اواز ځکه چې دواړه د کاپ اوازونه لري دوه کاپونه نشي اختیاروای یو کاپ اواز اختیاروای شي دا د سی مرکبات وو. نو اوس د تخته پکومه دوستانو ځمه یو بل مرکب ته هغه دا چې مرګلو د هغه مو وویلې چې سی مرکبات خلاص شو الحمدلله نوره سی دغسې یو حرف نه دی نورو حروفو سره تعامل نه کوي او که ویم کې د سی هغه کاف اواز دی خو په هغه صورت کې چې وروسته ونه ای آی وای راشي د سین اواز تشکیلوي که چیرته ایچ ورسره سی ایچ راشي د چی اواز تشکیلوي او که چیرته مثلا کې سره یو ځای شي دواړه د کاف اواز وي نو دوه کفونه به تاسې نه اخلی یو کاف اواز به ترې اخلی. نو اوس دخیلیږو دویم مرکب ته البته دویم مرکب A B C D اوس ډي ته داخلیږو. ډي ډېر وخت د یو سره لږ اواز بدلوي نورو سره نه ډي خپله د ډال اواز لري دوستانو ډي د ډال اواز خو کله یو سره چې شي دا ځینې وخت کې د جیم اواز اختیاروای شي جیم مثلا دا به بیا تاسې ج ج ج داسې یو اواز به اختیار کوي. مثلا زه تاسې یو مثال ووایم مثلا که زه وایم دا خو مزدا دی وګورئ ټول مفرداتو کې پرا او که دا زه اوس مزدا کړو هېڅ مشکل نشته ځکه موږ وایو چې سینه شاته ای آی وای راشي د سین اواز دا مو اوس زده کړئ مشکل نه لرو دی کې اوس مو زده کړو پراکی به نه وایه پراکی به نه وایه پراسی اوس دی یو درته راغلو نو تاسې به ج پروسیجر نو اوس وګورئ دلته د جیم اواز اختیار کړو دا جیم اواز یې ولرلو دوستانو وګورئ یعنی پراسی دا مو نوی زده کړو چې د سین اواز دلته سی اختیاروای شي جی ډي یو جر او اخر کې د ای چې وي ای نه تلفظ کیږي دا به انشاءالله په بعدي درسونو کې وایو چې کله یو حرف ساکن کیږي زه به هغه درته وایم. نو پروسیجر نو وګورئ پروسیجر وګورئ دلته د هغه اواز اختیار کړی یا په سکیجول کې مثلا ډي یو دی جیم اواز اختیار کړی دا البته د ډي مرکبات و ډي د یو مرکب لري یو سره راځي چې هغه د جیم اواز اختیاروي. اوس زو بل مرکب ته د بل توري مرکب ته دا م خلاص شو A B C D E F دا یې نه لري راځو جي ته دوستانو جي ته به ډېر متوجه اوسئ چې جي لږ پیچیده دی جي خپله د ګاف اواز لري د جي اواز د ګاف دی ګاف دا موږ ویله که ګوډ ګریټ ګانټ نو اوس مثلا که چیرته لکه سی سره مو چې ویلې که دغه ځای کې ای آی وای لکه سی هغه مو چې وی دا چې راشي اکثره وخت دا د جیم اواز اختیاروي جی په خپل ذات کې د ګاف اواز خو که چیرته ای آی وای یعنی جی ای جی آی جی وای شي نو بیا د جیم اواز اختیاروای شي دوستانو. مثلا زه یو شی ووایم مثلا زه وایم جی ای آر جر نو موږ به ګیر نه وایو ګیرمان به نه وایو جرمن لکه المان ته وایي که نه المان مثلا دا جرمن دغه ځای کې جی نه شاته ای راغلو نو موږ به چې جیم اواز به اختیاروي. مثلا یا زه وایم چې وای دا جی دی وای ام جیم وګوره دلته جی دی وای جی دی ګاف اواز اختیار نه کړو بلکې د جیم اواز اختیار کړو په دغه صورت کې د جیم نو جیم زیبایندام لکه که نه جیمناستیک جیم هغه چې زیبایندام خبري جوړېږي جیم مثلا یا آیم راشي همداسې مثلا په هغه کې ډېرو مواردو کې چې چیرته آیم وي همدا اواز جر مثلا دا اواز اختیاروای شي. نو دوستانو هر کله چې د جی نه شاته ای آی وای راشي دا تاسو به د ګاف اواز نه وایئ تاسو به دغه اواز کوای شئ چې تاسو د جی اواز به د دې البته ورکوي د دې تاسو جی اواز به اختیار هر چیرته چې راغلو ولې په ځینو مواردو کې استثناءات شته مثلا جی آی آر ایل دا به بیا جرل نه وایي دا ګرل جینۍ ته وایي جی آی آر ایل نو تاسې به نه وایي چې جی نه یعنی هره ژبه کې ځینې اکسپشنز یا استثناءات شته ولو که هغه عربي ژبه هم وي
چې ډېره مکمله ژبه دی، په هغې کې استثناءات شته. نو همدا وجه دی چې په انګلیسي د استثناءاتو نه خالي نه دی، دې کې اکسپشن شته. خو دغه موارد تاسو تر ډېره پورې مثلا یو ذهنیت درکولی شي چې مثلا تاسې پوه شئ چې واقعا دا څنګه یا جیومټري که نه جیو چې ځمکې ته وایي دا لکه جیو دلته خپله د جیم اواز لري. نو دا دوستانو دغه جیم هغه نه هم تېرېږو ځکه چې وخت هم د یو بلې مرحلې ته داخلېږو د جي د ایچ سره وبخښئ فکر کوم چې هغه دوستانو هغه شو. نو یو بلې مرحلې ته وبخښئ دوستانو داخلېږو، هغه د هغه اواز دی د جي د نورو حروفو سره اواز متفاوت اواز تشکیلوي. نو بخښنه غواړم دوستانو یو دقیقه چې دغه هغه زه وصل کړم واپس د تلیفون ښه یو دقیقه چې د تلیفون ښه. نو دوستانو وبخئ چې درس څه نه څه اخلال شو، هغه دا چې تلیفون د کوم هغه چې و هغه هولډر البته تلیفون هولډر ولوېدو، نو درس څه نه څه اخلال شو. ممکن نه پوهېږم چې تخته تاسو ته اوس سمه معلومیږي که سمه معلومیږي نه. اوس په دوستانو د جي یو بل مرکب ته داخلېږو چې هغه د جي د ایچ سره دی، ځکه د ایچ داسې یو حرف دی چې ډېر تعامل کوي د نورو حروفو سره. او دوستان چې وایي چې لایف مه ډیلیټ کوئ، ما انشاءالله العزیز دوستانو لایف ډیلیټ کوم نه. نو اوس یو بل مرحلې ته دوستانو دا ډېر مهم دی، دغه کې ته مو ډېر فکر وي. اوس د جي د ګاف او ایچ کله جي ایچ چې راشي دا ډېره مهمه موضوع دی، باریکي لري دوستانو، ورته ښه صحیح متوجه شئ. دا دوه اوازونه اختیاروي، یو په پښتو مثلا یا پښتو مثلا یا دری یا اردو یا عربي داسې نورو ژبو کې، په داسې نورو ژبو کې مثلا چې غیر انګلیسي ژبې، په دغو ژبو کې جي ایچ د غین اواز لري، د غین جي ایچ په پښتو یا په دری یا په نورو ژبو کې، اردو عربي، په دغو ژبو کې یا فارسي کې د غین اواز لري. خو فکر مو وي دوستانو چې په انګلیسي کې د غین اواز نشته. نو په انګلیسي کې انګلیش کې به دا څه اواز لري؟ انګلیش کې دوه خبرې دي، انګلیش کې بیا هم دوه خبرې دي، یا به جي ایچ د فی اواز لري او یا به جي ایچ ساکن وي. ساکن دا معنی چې اواز به بیخي لري نه، یعنی سایلنټ به وي. دوستانو دا خبرې ته ډېر متوجه اوسئ. کله چې انګلیسي په پښتو کې خو همیشه جي ایچ د غین اواز لري، پښتو او دری او د نورو ژبو کې جي ایچ. که موږ چېرته غور لیکو مثلا غفور لیکو، نو غین اواز چې لرو نو جي ایچ استعمالوي. خو په انګلیسي کې د غین اواز نشته. نو چې نشته دا غین اواز په انګلیسي کې نشته، نو انګلیسي کې به یا د فی اواز لري او یا به هیڅ اواز نه لري، ساکن به وي. خو د دې په خاطر به راځي چې د بل کلمې سره فرق وشي. مثلا په انګلیسي کې خو واضحه خبره ده، هر چېرته چې مثلا جي ایچ یعنی غین دی، جي ایچ ای ان آی غنی، غنی مو که لیکو غنی به داسې لیکو جي ایچ ای ان آی غنی. نو که چېرته یا افغانستان لیکو اف، نو افغانستان، نو بیا هم د غین په ځای به مثلا مو کولی شو چې جي ایچ افغانستان. خو دغه کله چې انګلیسي کې غین نشته نو دوی ګاف وایي، افغانستان یا ګانی. دوی نه وایي چې غانی او نه غنی ویلی شي، نه افغانستان ویلی شي انګلیسي کې، نو افغانستان یا ګانی. نو مثلا موږ تاسو په خپله ژبه کې بیا ده. خو اوس راځو اصلا مهم دا دی چې انګلیسي کې، چون موږ موضوع انګلیسي دی، انګلیسي کې جي ایچ به یا د فی اواز لري او یا به ساکن وي. نو اوس به زه راشم چې کله ساکن وي او کله د فی اواز. ملګرو یو خبره ده چې جي ایچ کله آی راشي، آی او شاته جي ایچ راشي، نو دا جي ایچ به دلته ساکن وي، یعنی هیڅ کله نه ویل کېږي. کله چې آی راشي او بیا د آی نه شاته جي ایچ راشي، د جي ایچ نه ویل کېږي، خو دې په خاطر لیکل کېږي چې بلې کلمې سره فرق وشي. مثلا زه یو کلمه لیکم F I G H T فایټ.
نو دا به FIGHT فایټ جنگ کول کنه فایټ. نو دغه ګوره آی راغلی آی نه شاته GH راغلی دلته GH نه ویل کیږي فایټ. مثلا یا نایټ نایټ دا نه ویل کیږي ساکن دی دا نه ویل کیږي ساکن دی ځکه آی نه شاته راغلی دی. لایټ مثلا کنه روشنایی لایټ دا نه ویل کیږي ځکه چې د آی نه شاته راغلی دی. یا ټایټ مثلا که هر شي کې راشي چې د آی نه شاته GH راشي دلته ساکن وي همیشه نه ویل کیږي. اکثره ځینې وختونو کې که یو نه شاته هم GH راشي یو نه شاته ساکن کیږي. مثلا لکه دو لکه ترو داسې TH داسې دلته ساکن دی یو نه شاته راغلی. نو دغسې ځینو یا دو په ځینو مواردو کې دوستانو هغه GH ساکن کیږي. خو یو موضوع چې ویډیو اوږده نشي 20 دقیقو ته خو رسېدلې دی. ښه یو بل موضوع GH کې وایم دوستانو خدای دې وکړي چې دماغ مو پخلا شوي وي دا لږ پیچیده غوندې دی او ځینو مواردو کې GH د ف اواز ما ویل چې ورکوي. مثلا ما ویل چې GH د ف اواز هم درلودی شي د آی نه شاته خو ساکن دی اوس ف اواز. مثلا که ووایو او یو ای یو کنه ای یو یا او یو نه شاته چې GH راشي هر وخت نه خو اکثره مواردو کې د ف اواز ورکوی شي خو دغه هغه کې مواردو کې نه. مثلا که زه ووایم چې خنده LAUGH نو دا لاف خنده don't laugh ما خنده لاف وګوره GH د ف اواز اختیار کړو. یا مثلا زه وایم COUGH کف دغه لکه رزش غوندې کف لکه ټوخلی کف COUGH کف وګوره دلته د ف اواز اختیار کړو. یعنی دا کوای شي چې مثلا د ف اواز هم اختیار کی او یا ساکن اوسي خو په پښتو او دري ژبو کې به همیشه د غین اواز اختیاروای شي. چیرته چې غین وي تاسو کوای شئ چې دا هغه کوي اواز تی واخلئ. ښه جی خلاص شو الحمدلله. جی ای آی وای سره جیم اواز او دی ایچ سره چې راشي پښتو دري کې غین او په انګلیسي کې به یا ساکن وي یا به د ف اواز ورکوي. ښه جیم خلاص شو EFGHIJK دوستانو کې د H کې د کاف اواز لري. H چې وسره راشي د H اکثره حروف سره تعامل کوي اواز یې بدلوي. دغه د خ اواز اختیاروی شي خ خو انګلیسي کې خ نشته. نو چې انګلیسي کې خ نشته دغه په انګلیسي کې هیڅ نه کارول کیږي. پوه شئ. نو اوس به ووایي ځکه انګلیسي دا انګلیسي کې بیخي نه کارول کیږي. پښتو او دري نورو ژبو کې د خ په ځای یعنې تاسو KH استعمالوی شئ. لکه زه وایم چې خان یا مثلا خبیر یا مثلا خالد. نو تاسو کوای شئ چې مثلا د چیرته چې د هغه خ کلمه وي یا د خ تاسو د خ د توري لپاره کوای شئ چې KH استفاده کړئ. نو دا نوره نه لري چې د کې سره راشي دام پکومه KLMNO دا یو هم نه لري. راځو پی ته دوستانو. پی د پی اواز لري دا ما درته وویلې خو کله د H د دې سره هم تعامل کوي اواز بدلوي. کله چې د پی سره H راشي معمولا دا اواز په ف بدلوي ف. مثلا پی پی او H چې وسره راشي ف لکه F اواز. مثلا زه وایم چې فون دا به پون داسې به نه وایم دا فون ویلی شم فون. مثلا ځکه چې PH راغلو PH د ف اواز لري نه د پی ځکه پی د پی اواز لري. نو که دا تی لري کم فون او که ایچ وسن فون فون خبرو ته وایي. ټلیفون ټیلی وایي لرې ته ټیلی وایي لرې ته. ټیلی معنا لرې فون خبرې لرې نه خبرې. ټلیفون یا ټیلیګراف یا ټیلیکام نو دا ټیلی ټوله لرې ته وایي فون خبرو ته دا فون شو. یا مثلا موږ وایو چې فارمیسي فارمیسي نو دا سیخ مو زده کړی چې سی نه شاته وای راغله د سین اواز اختیار کړی او دا مونږ زده کړو چې دا پی ایچ راشي د ف. نو فار نو فارمیسي دی البته نو فارمیسي نو پرمیسي نه دی په پی سره نه دی ف سره ځکه چې دلته پی ایچ راغلی دی فارمیسي. دلته د سی د سین اواز اخیستی ځکه شاته ورنه وای راغلی دا مو وویلې. ښه الحمدلله دام خلاص شو دوستانو. هغه که وخت کم دی
مرګلي ځینې په غوسه په دې وي چې البته ما ورته ویلي چې 20 دقیقې به حد اکثر وي خو کله کله زیاتیږي خدای دې وکړي چې څوک خفه نه شي پی کیو آر نه لري ایس ته دوستانو داخلیږو نو نه پوهېږم چې دوستانو یو نظر مو مختصر اخلمه چې درس بس دی او که نه مرکباتو کې مخ ته ځو ځکه چې 25 دقیقو ته رسېدلی دی ویډیو فکر نه پوهېږم چې ملګري دوستانو زر مو هغه شریکئ چې یعنې تاسو که درس همدومره بس وي نو په همدې ځای درس دروو او که وایئ چې نه مخکې ځو لږ درس دا خلاصوو نو پی ایس ته رسېدلی یو ایس په برخه کې ښه ابراهیم حسین ځینې ملګري وایي چې مخکې ځو ښه چې مخکې ځو دوستانو دا خلاصوو بیا مقصد ما وی چې تاسو ته البته درس خسته کون نشي ما خبرې در باندې بوج نشي البته دا به تحمیلیم په دې وي چې زه به لګیا یم تاسو کمنټونه به نه ګورم ښه ایس دوستانو موږ ویلې چې سین اواز لري سین خو د ایچ ځوانې مرګ دې سره هم تعامل کوي اواز یې بدوي حرف سره چې د ایچ توری ور یو ځای شي بیا بل ډول غږوي بیا بل طرف ته هغه روان وي اواز نو دا ایس دی نو کله چې ایچ ورسره یو ځای شو دا د شین اواز اختیاروي شین ګوره دې د سین اواز کولو د ایس ما په مفرداتو کې ویلی وو خو کله چې ایچ ورسره یو ځای شي دا د شین اواز اختیاروي مثلا که زه ووایم چې شاپ نو دغسې شاپ نو دا وګوره دلته یې د شین اواز اختیار کړو یا وایم مثلا شامپو شامپو ښه نو وګورئ دلته د شین اواز استعمال کړو یا په اخر کې وي دوستانو کله چې زه وایم چې اس ایچ دا اواز لري دا که په منځ کې وي که په اخر کې وي که په ابتدا کې وي دا فرق نه کوي نو دا برش نو دا دی کې بیا برش نو دا دی کې اس ایچ د شین اواز اختیار کړو او ځینې وخت کې دوستانو دویم مرکب اس یو کله یو ځای راځي اواز د شین ورکوي ایس سره چې کله شاته یوم راشي اواز د شین ورکوی شي مثلا زه وایم چې شوګر بورې ته وایي شوګر وګوره سوګر نه شو شوګر یا مثلا موږ وایو چې شور مثلا وګوره شو لکه سور نه دی شور نو دغسې نو دوستانو دا د شین البته د اس مرکباتو ځمه چون وخت کم دی د تخته وبخښئ ډېر ملګري وایي زر ما پکوه خو تاسو بیا ویډیو وګورئ زه مجبور یم ځکه چې وخت کم دی اس دوستانو ټي ته داخلیږم ټي لږ چون خپله د ټي اواز لري خو کله چې ایچ ورسره یو ځای شي دا دوه اوازونه اختیاروی شي یا به د دال یا به د تی اواز لري دا کله د دال او کله د تی د دال اواز هغه وخت کې اختیاروی شي چې دې طرف ته هم واویل وي او دې طرف ته هم واویل وي د ټي ایچ په دغه مابین کې راشي مثلا د دال اواز مثلا که زه وایم چې برادر ځکه د ټي ایچ د دوو واویلو ترمنځ راغو دا هم واویل دی او دا هم واویل دی ټي ایچ په منځ کې راغو دا د دال اواز لري تی اواز براتر به نه وایي برادر یا فادر دلته هم واویل دی دلته هم واویل دی دی په منځ کې راغلو فادر نو دغه ځای کې دا اواز اختیاروی شي ډېر وخت کې په ابتدا کې چې راشي مثلا ډېر وخت دا د تی اواز لري مثلا تhank لکه موږ وایو thank you لکه تی غونته اواز لري خو دا خپله چې واویل اکثره ورسره راشي دا چون واویل دی آی سره او ای سره مثلا یا او سره دغه واویلو سره اکثره دا د دال اواز اختیاروی شي دغه ټي ایچ مثلا که زه وایم چې دیس مثلا یا دیز یا مثلا دوز نو دغه ځای کې وګوره هغه که ولو که داټ کیم دا اواز کړی خو چون دغه موږ خبرې چې کوو 100% خبرې نه دي مثلا خو تاسو یو ذهنیت درکوو چې ټي ایچ یعنې دا د اوازونه هم اختیاروی شي ښه اوس ځو بلې هغه ته ملګرو دغه ټي سره یوم راتلی شي ټي سره چې یو راغلو دا د چی اواز لري چی
د انګلیسي کلمې کې د چې اواز لري چې اکثره دا د اسم علامه ده چې چر موږ داسې لیکو چر اکثره اسم کې انګلیسي کې چر لیکلی وي ځکه د اسم علامه د په اخر کې لیکل کېږي دا د اسم چر چې چېرته وي هغه اسم وي مثلا ډېره زه وایم چې کلچر وګوره ټي یو د چې کلچر ټي یو آر ای ما درته وي چې د چر اواز به ترې اخری کلچر یا مثلا فیوچر ټي یو آر ای ما ته وي چر فیوچر دا فټوري به نه ورته وایم ما ویډیو کې فټوري نه فیوچر نو دلته ځکه ټي یو آر ای راغو دا ما ته وي چې دا به د چر غوندې وایي د اسم علایمونه علامه دی ښه فیوچر کلچر فرنیچر دا فرنیچر په دغسې موارد کې دوستانو زه ډېر مثالونه بیا تاسو خپله پیدا کړئ نو زه نشم ځکه چې وخت کم دی او بل دوستانو ټي آی او د شین اواز لري شین ټي آی او ګوره درې توري دي چې یو ځای شي دا د شین اواز دا هم د اسم د علایمو نه علامه دی اکثره په اخر کې راځي دي ټي آی او ان سره راځي شن نو ټي آی او ان دا خو د نون اواز لري دا به شین اواز شي نو دا به شن شي د ټي آی او ان اکثره په اخر کې راځي ځکه د اسم د علایمو نه یوه علامه دی د اسم علایم په اخر دی یو کلمې کې وي یو اسم کې وي ښه نو شن داسې کېږي مثلا زه اوس تاسو ته پریزنټیشن انټروډکشن نیشن قوم ته وایي ملت نیشن مثلا introduction information وګوره دا شن شو ما درته وایي چې ټي آی او ان د اسم علامه د اخر کې راځي یا په اخر کې اکثره وخت ځکه دا انفارمیشن ښه نو دغسې دا د شین د ټي هغه و البته چې دم خلاص شو داخلي وایس ټي یو وي ډبلیو دوستانو د ډبلیو چې دی اکثره د ایچ سره د ایچ ټولو سره تعامل کوي خو اواز یې نه بدلوي همیشه د یو ډبلیو د واو اواز اخلي مثلا وای مثلا کله که ایچ اواز هم راشي لکه هو کې امکان دی ولري مثلا ویر نو ډبلیو د ایچ سره تلي د یو واو اواز ورکوي دغسې اواز اخلي ښه نو اوس راځو ډبلیو ایکس وای زی ته اخري حرف دی دوستانو چې هغه زی دی نو زی سره اکثره ایچ دغه هم تعامل کوي چې اواز یې ژ خو دا په انګلیسي کې نه استعمالیږي دا موږ تاسې پښتو او دري نورو ژبو کې مثلا زه وایم چې ژوند یا ژوندون یا ژوندون دا د ژ یا ژمن لیکمه که چا تخلص ژمن وي نو باید داسې ولیکي ځکه چې ژمن د ژ دپاره زیډ ایچ داسې اواز ژمن ښه اخر کې به دوستانو مثلا دا دومره مهم وو مرکبات ځکه تاسو مرکبات نه وي زه بله ورځ مې یو ویډیو لیدله چا یو داسې شی لیکلی وو CHARGE نو داسې نو ما ولیده دغته لیکلي وه استاد درس ورکولی وه CH نو موږ خو دا ځکه چې CH د چې اواز لري او جی موږ وی چې د ګاف اواز لري خو جی نه شاته چې کله ای راشي یا آی وای راشي دا د جیم اواز اختیاروي دا جیم شو نو دا خو باید موږ وایو چارج هغې ویلی چې چرګې نو دا خو چرګې هغې داسې دی چې د جیم د ګاف اواز لري نو دا خو یا دی نو دا به ځکه چرګې وي خو نه موږ قاعدې په اساس وویل چې دا مفردات ما وایه ځکه جی نه شاته ای چې آی وای راشي دا د جیم اواز اختیاروي دا مکمل جیمی سه نو دا چارج نو دا به چارج شي نه چرګې نو چارج نو دا چرګې ویلي وو نو ځکه چې هغې مرکبات نه و زده نو کله چې مرکبات زده نه شي ځینې ستونزې پیدا کېږي دوستانو زه نو په همدې ځای به نن درس بس کو انشاءالله راتلونکي یا بعدي درس کې چې پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو به شروع کېږي هغې کې به زه وایم چې یعنې کله یو حرف ساکن وي د سکون علت یې څه شی دی کله یو موږ حرف لیکو ولې ویلی نه شو نو په دا باندې به خبرې کوو د دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي البته نیم ساعت نه تېره شوي 40 دقیقو ته رسېدلې مرګلو خواهش مې دا ده چې درسونه منظم زده کړئ د ویډیوګانو نورو مرګلو سره شیر کړئ او
او څه کوم سپارښتنې لرئ هغه کامنټ کې پرېږدئ چې زه هغه بیا په نظر کې نیسم، په بعدي درسونو کې مثبت تغیرات راولم، مفید ګټور تمامېدای شي. خو یوازینی هیله مې دا دی تاسو نه چې درسونه منظم تعقیب کړئ، ځکه چې ما درسونه یو بل سره لینک لري، نو په دې اساس چې درسونه نورو مرګلو ته رسیدلی وي، ډیر خلک ورنه مستفید شوي وي. دوستانو دغه دا شیر کوئ، نورو ملګرو سره شریکوئ. ان شاء الله العزیز زه به راتلونکي درسونو کې سکون په باره کې چې کله سایلنټ کیږي یو لیټر حرف او ولې سکین کیږي نو دغه باندې به خبرې کوو. بیا به ان شاء الله یوه ورځ چې د ټول د الفابیټس خلاص شي اوازونو ټولو سره بیا به زه یو ورقه راوړم، ان شاء الله تاسو به ټول ریډینګ کوای شئ. په هغه صورت کې چې ما درسونه منظم تعقیب کړي وي نو اطمینان درکوم چې تاسو به ټول ریډینګ ښه منظم او ښه سیده کړای شئ. نو دوستانو تاسو وخت نه ضایع کوم، البته الله دې وکړي چې تاسو درسونه منظم تعقیب کړي وي، ستاسو وخت مې ضایع کړی نه وي. نن چون درس لږ اوږد شو، خو ما علاقه هم دا وه چې تاسو ته یو څه شی ورسېږي او ستاسو یو رایه مې واخیسته. د هغه رایو په اساس ستاسو خواهش هم دا و چې نه موږ باید درس ته ادامه ورکړو. نو نن الحمدلله چې هغه مرکبات خلاص شو. مرکبات ځینې پیچیدګي لري او ځینې سختي لري، خو کله چې مثلا تاسو منظم درسونه تعقیب کړئ او فکر نه کوم چې هغې کې دومره پیچیدګي وي یا دومره سختي وي چې تاسو زده نشئ کړئ. نو غوښتنه مې دا دی مرګلو چې ویډیوګانې نورو مرګلو سره شیر کړئ، دې په ځای چې کم خلک ورنه مستفید شي بهتره دی چې ډېر خلک ورځینې مستفید شي، ځکه چې موږ هم د تاسو د خدمت دپاره خپل وخت وقف کړی دی او خدمت کې مو یو. خو مرګلو غوښتنه مې دا دی چې زه به راتلونکي یعنې پنجشنبې په ورځ د ساکن حروفو په باره کې خبرې کوم. هغې نه شاته زه یو ورځ لایف راځم چې کیدای شي مرګلي م راواخلم چې دوی خپل نظریات د درس په مورد ورکړي. نو بیا په هغې مورد کې زه کړی شم تاسو یو کتاب مخې ته نیسم، یعنې تاسې باید کاملا یعنی قادر د دې وای چې درسونه زده ولوستای شي. البته که تاسو په معنا پوه نشئ کومه ستونزه نشته، خو یعنی کله چې تاسو مفردات او مرکبات او د سکون د حالت نه ووتئ نو تاسو باید مکمل د انګلیسي ژبې ریډینګ زده وي. هر څه چې په انګلیسي ژبه لیکلي دي تاسو هغه باید ولوستای شئ. خیر دی که په معنا پوه نشئ کومه مشکل نه دی، ولی تاسو باید مکمل د انګلیسي ژبې ریډینګ وکړای شئ. ولو که په پښتو کې خو څوک چې شی لیکي مثلا په انګلیسي حروفو تاسو خو هغه کاملا باید ولوستای شئ او کاملا یې ولیکای شئ. تاسو ټول اسمونه ولیکای شئ او ولوستای شئ. نو مرګلو د دې په خاطر چې مرګلي پښتنه کړې څو بجې وي 8 بجې مرګلو په اونۍ کې موږ 2 ورځې درس لرو د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې په دوشنبه او پنجشنبه. نور دې په خاطر چې یعنی ستاسو وخت وانخلم، تاسو بم یا چاته به خوبونه ورځي، ځینو هیوادونو کې به ځینې مرګلي کاروبار ته ځي نو وخت مو نه نیسم. الله مو خوشحاله لره. مقصد څه سپارښتنې وي کمنټونو کې پرخه شي، زما هر یو ته زه انفرادي شکل سره رسیدګي کوم او میسنجر ته م راتلی شي، مشکل نشته. اوس مو وخت نه نیسم، ښې چارې الله دې وکړي چې درسونه مو زده کړي وي او ګټور تمام شوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.